پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب ستړی مه شئ، وخت دې په خیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. مارد صاحب د تېرې شپې بریدونو ته په کتو د اسلامي امارت کلک ځواب ته په کتو چې پاکستان ته یې ورکړی دی، فکر کوئ چې اوس به بیا هم پاکستان دا جرأت ولري چې یو ځل بیا په افغانستان باندې برید ترسره کړي او یا هم کوم بل څه؟ مننه. لومړی جناب لالی صاحب تاسو ته حقیقي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. یقین وکړئ که څه هم برید اوس ودرېده، اوربند اوسه د سعودي او د قطر په منځګړیتوب باندې، اما له ویاړه که څه هم زه د انسان په وژلو په جګړو له ګاونډیانو سره د مسلمانانو جګړو خوشحالېږم نه، ما نن درته یقیني په ډېر ویاړ او په فخر سره ویلی شم چې ډېر زیات خوشحاله یم چې دې پنجابیانو ته بالمثل او د غچ اخیستلو جواب ورکړل شي. په تاریخ د افغانستان کې، په تاریخ د پاکستان کې، تاریخ د افغانستان نه بخره د پاکستان تاریخ جوړ شوی تر اوسه پورې دا ډول حمله د افغانستان چا نه و پرې کړې. صحیح ده، په 1990 کال کې مغولګۍ د 20 اعلیحضرت ظاهرشاه پیلوټ ته امر وکړ، د هاشم خان کابینې مختار ګل صدران ورغی، الوتکه یې ورته وویشتله، خطا یې کړل او ډز یې پرې وکړې د پنجاب په پوستې باندې. د ډاکټر نجیب په وخت کې 3 الوتکې راغلې، د حریم نقص کړ، امر وسه لاړل، الوتکې ویویشتله او دغه سیمه یې ورته بمبار کړه. دا رقم پلان شوې ډله ییز حمله تر اوسه پورې نه وه شوې. د اولین ځل دپاره د استاد رباني حکومت په اصطلاح مجاهدین راتګ سره وروسته پاکستان د حملې شروع کړې، تر جمهوریت د کرزي صاحب او د اشرف غني صاحب په وخت کې چا جواب نه ورکاوه. په دغه 4 کالو کې زه چورت کې وم چې ولې ډېر په کار وم په امارت باندې. تاسو ویډیوګانې اورېدلي چې کله کله به دوی د افغانستان په څنډو کې او ډز ډوز کاوه، خو بیا به ساتي د جواب ورکاوه، ما بې جوابه نه پرېښودل. دا ور ډېر کلک په کار وم او ډېر خلک ډېر احساساتي سوي وو چې امارت اسلامي نو باید چوپ پاتې نه شي، ځکه پلازمینه ویشتل دښمن یې ولي. دا په تاریخ د افغانستان کې کابل پلازمینه یا ور د سقاو په وخت کې لوډوله کې انګریزانو ویشتله، یا ور په روسانو ویشتله، یا ور په 2001 کال کې امریکا کابل ویشته. د 4م وار چې پنجابیان دا جرأت وکړ، مخکې له دې نه په پلازمینه باندې چا جرأت نه وکړی او 4 وار خپل درس ولیده. نو دا ډله ییز حمله باندې واقعا خوشحاله د ستاینې وړ ده. واقعا یو ډېر زبردست کار شوی. دا رسالت، مسؤلیت، مکلفیت دی حاکم نظام ده چې د خپل خاورې نه، د خپل حریم نه، د خپل اتباعو نه، د خپل استقلالیت نه، بشپړتیا د ځمکې نه باید دفاع وکړي او ویې کړه په هر وسیله چې وه. کم وخت وه که ډېر وه، که یوه غولکه باندې وه، که په توره وه، که په یو توپک وه، که په هر شته وسلې په لاس لرلو سره افغانان همیشه خپله دفاع کړې ده او پنجاب ته داسې درس ورکړ که بل واره د حمله وکړه، دا واره په 3 ورځو کې به اټک او په 5 ورځو کې به ټول پاکستان افغانان دي، ځکه تاسو مورال موږ ته معلوم ده. په 1901 کال کې هندوستان له 93,000 پوځیانو جامې وویستلې، داسې تسلیم کړله، په ګونډو یې کړله او همداسې نور موږ ته معلوم ده مورال د دې. بله خبر کوزه خوا پښتانه او بلوچان افغانان دي، هغوی موږ سره جګړه نه کوي. په دې پاکستان پنجاب کې خپله پنجاب پوځیان مسلمانان دي، عقیده‌ایي روحیه لري، هغه له ملا سره جنګ نه کوي. او همداسې کشمیر او سندیان په دې پیږي چې هر څومره وسته هر څه سره یې بیا هم دلته مورال ضعیف د افغانستان په مورد کې. نو بیا هم دوی ښه د عبرت درس واخیست او د افغانستان عزت و حیثیت و غرور بېرته په جای ځای چې موږ ټول بېرته په احساساتو په ورلو راوړو. که نه یې ډېر کلک خفه وو، نګراني درلودله، ځکه افغانان همیشه د اجنبي دښمن په مقابل کې چې هر څوک کي په افغانستان تعرض وکړي یو موټی کېږي، هر څوک د خپل شته. زما پوښتنه هم همدغه ده مارد صاحب، زما پوښتنه هم همدغه ده مارد صاحب، چې آیا نن ټول افغانان د اسلامي امارت سره اوږه پر اوږه موټي دي، یو موټي دي، یعنې پر وړاندې ولاړ دي؟ بالکل هر څوک د دښمن په مقابل کې ما عرض وکړه خپل منځ کې موږ اختلافات لرو، هر څه څلور دي، خپل درنی کار ته په کور کې اختلافات دي، په قوم کې مې، په کلي کې مې، په سیمه کې مې، په وطن کې مې، هغه جدا خبر ده. هر مملکت، هر کورنۍ، هر څوک په دنیا کې لري. اما د غلیم په وړاندې، د پردي په وړاندې
افغانان ټول یو لاس دي، ښځې دي او که نر دي، هر څوک په خپل شته امکاناتو، یو په قلم، یو په خوله، یو په توره، یو په منډه، یو په اوبو ورکولو، یو په وسله جوړولو، یو په لاره ولو، یو ورته پول جوړولو، په هر ډول چې دوی دا کار کوي. اوس تا داسې اوس مثلا په ګوته شمار یو څو بې غیرته لر و بر ګلخانان یا یو څه کسان چې مثلا چې نه یې ننګ معلوم ده، نه یې غیرت معلوم، ځکه خاوره د مور او د ناموس حیثیت لري. دا بې موره بې پلاره بعضې خلک پیدا کېږي چې په ضد د خپل وطن د خپل خاورې د دې لپاره چې عقده لري له قوم سره یا له حاکمیت سره، هغوی به داسې بې غیرته ژوند کړی وي، کوي به یې نیکونه به ورته میراث پاتې، هغه خپلې خبرې ساتي. اما عمومي حب الوطن من الایمان، دا بیا عمومي منفعت ده، عمومي خبره ده، عمومي غیرت ده، عمومي شرم و حیا ده او غرور هم بیرته عمومي ده. ګوره زه په لندن کې هم دا ول تاسو نه 14,000 کیلومتره ناست یم یا 12,000 کیلومتره. ما هم غرور افتخار مې خوشحالي مې هم دا ده چې بیرته حداقل پنجاب جواب ولید. جواب یې له خدای دی هغه واقعي شهیدان چې دغه 9 نفره دي په خاوره په وطن په دفاع مشاسي، الله دې به مغفرت کړي او فردوس جنت ورته نصیب کړي او ټپیانو ته موږ عاجله شفا غواړو. صحیح. چې دا ټول کسان چې د پنجابیانو مقابل کې ځان قرباني کړل، دې ته وایي واقعي په وطن مین شهیدان دي، نو پاتې کېږي. صحیح. اوس بېلابېلې څرګندونې شوي دي، داسې راپورونه هم ځایي سرچینو خپاره کړي وو چې ګواکې یو بل برید هم په هلمند کې ترسره شوی وي د پاکستان له لوري. د پاکستان ولسمشر هم څرګندونې کړې وې، د پنجاب اعلی وزیر هم څرګندونې کړې وې، د پاکستان پوځ هم خپلې څرګندونې درلودې. فکر کوئ وروسته له دې به څه کیږي؟ وروسته به بل اقدام څه وي؟ آیا هر څه به بیرته سمیږي؟ دواړه هیوادونه به بیرته تعامل ته سره ځي؟ بیرته به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت شروع کیږي؟ یا هم پاکستان په ټوله کې خپلې ټولې دروازې تړلې دي د افغانانو پر مخ باندې، بیرته به دغه دروازې خلاصیږي او که نه دغه ستونزه او دغه مشکل به یو څه نور هم دوام پیدا کوي؟ ګورې دا خو یو څرګنده حقیقت ده، ټول نړۍ په دې پوه شوه، ټول خلک چې پاکستان خلاف د ټول نړیوالو اصولو د هسې عدم مداخلې چې وخت ما ذکر وکړ، ډیپلوماتیکو اصولو، د احترام متقابل، د اوس هم جوارۍ، د اعلامیه د حقوق بشر، د جرایم جنگي کنوانسیون 1940 کال، دغه پروتوکول 1901 کال، د ټولو اصولو د منشور ملل متحد 1 فصل دی او عمل ترسره کړ. دا یو واقعیت ده. دا د افغانستان حق و چې وروسته هغه د نړیوالو باندې غږ وکړو، خبرې اترې، بالاخره بالمثل عمل وکړ. پاکستان دا خبردانه چې کوي ته د دښمن ده او د امنیت تعدیلات شورا امنیت نه باید دا ریزه کړی وای، قطعنامې باید فیصله کړې وای، په همکاري د حکومت د افغانستان دا کار ترسره کړی وای، صحیح و. هغه هم که کره شواهد و اسناد درلودی باندې دا کار وسه. اوس که دوی چارواکي خپل ملت دپاره د خپل حیثیت او عزت د خپلې کړنې د غلطۍ د تلافي دپاره خبرې کوي، هغه دوی کار ده. اما په ټوله کې دوی هم پوهېږي، موږ هم پوهېږو چې جنګ د دواړو هېوادو په ګټه نه دی، د دواړو هېوادو په شاتګ ده. سوله او امنیت، ثبات، تجارت، همکاري، مرستې یو بل سره، ځکه دغه جغرافیه کې دا دوه هېوادونه شته. که وغواړه که ونه غواړه، دا چې دا د غرب او د امریکا پروژې برنامې لري راځي دلته و دا شر و فساد و جنجال جوړوي، د دې لپاره چې امریکا ته زمینه یعنې که بیرته اړیکې سره عادي شي، بیرته تعامل وشي، دا د دواړو لورو په خیر دی. مورد صاحب تاسو دا موخه ده، درست؟ بله سر. یعنې که بیرته اړیکې عادي شي، تعامل شروع شي، دا به د دواړو هیوادونو په خیر وي. ستاسو همدغه موخه ده، درست؟ بالکل. دا د پرمختګ باعث کېږي. یو ترهګر که راځي یوې خواته په دواړو باندې په سیم باندې اثر کوي. اقتصادي بحران که راځي، که آفت طبي راځي، طبیعي بخره غواړم، او یا که نور مشکل جوړي، که دلته خوشحالي راځي، که دلته بې امنیتي او بې ثباتي په ټولو تاثیر لري. نو په سولو ثبات کې، په تجارت کې، په کومک او مرسته، په پانګونه کې، په سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو پراخولو کې دواړو ګټه ده. دواړه په مخ کې هم له افغانستان، هم ایران، د سیمې ټول هېوادونه دې ته دوی پام سره. مورد صاحب په ډېرې بښنې سره، مورد صاحب که ما ته وخت راکړې، په ډېرې بښنې سره، قطر او سعودي دلته غبرګون وښودلو، حتی د دواړو لورو ترمنځ منځګړیتوب هم وکړلو.
ولې تر اوسه ملګري ملتونه چوپ دي مارج صاحب ولې دا کېدای شي کوم هغوی په دې خوشحالېږي ځکه غرب دوی برنامې لري خپل پلان لري موږ همدې ما شک و چې پاکستان ته برنامه نه یې ورکړل سوې داسې جنګونه مداخلې وکړه چې زمینه مسایل داسې دلته د هغوی راتګ ته یا خپل حریفانو روسیې او چین او ایران ته مشکلات جوړول دا بیا نور بحثونه دي په دې کې اوس نن سبا ملتونه هوښیار سوي افغانان هم په دې پوهېږي خپل ګټې او منفیت اوس نن سبا متوجه دي اما دا چې دوی قطر او سعودي له اوس نیت نه داسې یو کړنه ترسره کړه ځکه دوی په دا سیمه کې نور پلانونه دي سولامیزه لار نه تجارتي او نور لري او بیا خاصا قطر اوس غواړي افغانستان سره ښه رابطه لري حتی پاکستان سره د سولې خبرې او بعضې مشران مدیریت کوي او سعودي فکر کوم د اسلامي رسالت دپاره هم دا کار کړی اما په ټوله کې خپله پاکستاني چارواکي هم په دې باندې پوهېږي چې دا جنګ او جګړه او ولې تکل د دوی په ګټه نه د وخت مارزو که چې هلته خپله قومونه راجګ سوي ډېره زیاته مننه د پنجاب په وړاندې باندې بیا که چیرې هغوی داسې فرصت وګوري او بیا هغوی هم د دې فرصت استفاده کوي او خپل اعمالو ته رسېږي پنجاب ته تاوان رسېږي. ډېره مننه د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندوی یم.